کمال ناصر اصولی عبدالله ته سخت ځواب ورکړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولی د عبدالله هغه کار په سختو ټکو سره وغنده چې تېره ورځ یې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې سره کلک مخالفت څرګند کړی و. ویلي وو چې د رایو د بیا شمېرنې پروسه ورته په هیڅ صورت سره د منلو وړ نه ده او انتخابات باید دوهم پړاو ته ولاړ شي. کمال ناصر اصولی وایي دا هغه 2014 کال نه دی چې انتخابات په بیا هم دوهم پړاو ته ځي. دا ځل نه اجرایه ریاست شته او نه هم دوهم پړاو ټاکنې. د لومړي پړاو ټاکنو پایلې به ډېر ژر اعلان شي او ټولو ته به د منلو وړ وي. همدارنګه کمال ناصر اصولی د میر رحمان رحماني سره د تیلو د تیرې شوي جنجال په هکله وویل په افغانستان کې مختلف شرکتونه، نړیوالو قواو، ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست او نورو ادارو ته د قراردادونو له مخې تیل ورکوي. کله هم چې دغو اداراتو سره شرکتونه قراردادونه کوي نو اکثریت یې نرخ ورکوي. نړیوال د تیلو نرخ د 24 افغانیو تر $1500 نرخ باندې تفاهم کوي. بیا شرکتونه د هغوی مقدار تیل چې قرارداد شوي د حکومت نه د ګمرک معافیت اخلي. دلته چې فساد شروع کیږي، د ملي بودیجې غلا پیل کیږي، دغه غلا کې د ولسي جرګې ځینې هغه وکیلان چې د تیلو معافیت اخلي هم شریک دي. همدا ډول حکومت کې ځینې اشخاص شامل دي چې ورسره مبارزه هم مشکله ده ځکه دوی سره پیسې دي. خو بیا هم ولسي جرګې تالار کې پاک نفس وکیلان غواړي چې دغه مسأله وڅېړي. مخه کې مشکلات شته خو انشاءالله دا مبارزه به د وکیل صاحبانو رنګ راوړي او دغه مبارزه کې زه د نورو وکیلانو په قطار کې ولاړ یم. نه غواړم چې د فاسدو اشخاصو له لاسه زه او نور پاک نفسه وکیلان بدنام شي. راتلونکو پوسټونو کې به تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړم.